دا د ټانګوالا په اړه شاوخوا 200 کلمو پښتو قصه ده. یو وخت په یوې کوچني ښار کې یو غریب خو سابق ټانګوالا اوسېدو. د هغه نوم رحمان و. رحمان به هر ورځ سهار وختي خپل اس ته اوبه واښه ورکول او بیا به یې ټانګه تیارولې. هغه به خلک له یغې سیمې بلې ته رسول او په دې توګه به یې خپل رزق ګاټل. رحمان ډیر مهربان انسان و. که به کوم غریب مسافر پیسې نه لرلې، رحمان به یې بیا هم فریا منزل ته رسول. خلک به د هغه د ښه اخلاقو له امله ډیر خوښ وو. یوه ورځ یو شتمن سړي د رحمان ټانګې ته کېناست. هغه غواستل چې ژر تر ژره ښار ته ورسیږي. رحمان په احتیاط او ایماندارۍ سره هغه ورسول. کله چې منزل ته ورسېدل، شتمن سړي رحمان ته له کرایې زیاتې پیسې ورکړې او وویل: ستا ایماندارۍ او مهرباني ډېره ارزښتناکه ده. رحمان خوشحال شو، خو وویل: زه یوازې حلاله روزي غواړم او اضافي پیسې بیرته ورکړې. د رحمان د دې کار له امله خلک نور هم پرې باورمن شو او هغه د ښار تر ټولو معزز ټانګوالا وګرځېدو. سبق: ایمانداري او نیکی انسان ته عزت ورکوي. که دا قصه تاسو ته خوښه شوه نو مهرباني وکړئ ویډیو لایک کړئ، خپل نظر په کمنټ کې شریک کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ ترڅو نورې ښې قصې هم تاسو ته وړاندې کړو.